دا نه زما جنگ دی جانان او نه ستا جنگ دی دا د یو دوو قاتلانو د انا جنگ دی ما د روانې صدۍ هره پاڼه واړوله چرته د خان جنگ دی او چرته د مولا جنگ دی. سلامونه احترامات ملګرو وقار علي شاه دریاب یم در سره هیله ده چې روغ جوړ به د عبدالحمید زاهد صاحب د خوندور شعرونه مې در سره په شروع کې شریک کړل هم د دغه سره تاسو ته ستړي مشي وایم ملګرو د دغه ریپورټونو سلسله لا دوام لري او نن د انم اورپیانوشې په اړه ستاسو سره دغه ریپورټ شریکوم ملګرو د انم سبا تعلق د کاټلنګ مردان سیمې سره دا د کال 1993 مارچ میاشت په 15مه نیټه زیږېدلې وه د کاټلنګ سره تعلق او په 1993 کې دا زیږېدلې وه د وړوکوالي راهیسې د شوبز له دنیا سره ډېره مینه لرله د کورنۍ لخوا یو شمېر ستونزو باوجود هم دې فنکاري حوصله ونه بایلوده او په لږه موده کې یې د رقص او اداکارۍ د لارې ډېر شهرت ترلاسه کړو څوک هغې ته په لارو کې خندان اچول کېدل خو بیا هم هغې د شوبز له دنیا سره مینه لرله او ډېره یعنې حوصله یې ونه بایلله او خپل کار جاري وساتلو په لږه موده کې هغې نامه پیدا کړه د وجلو په دې لړۍ کې انم اورپیانوشې هم د پیغلتوب په جوبن کې د مرګ ښکار شوه 40 کلنه انم اسلام آباد کې د کال 2019 مارچ میاشت په 14مه نیټه قتل کړی شوی وه دا کال 2019 او د مارچ میاشت وه 19مه نیټه وه چې دا 40 کلنه انم اورپیانوشې ووژل شوه کله چې د انم مړی کلي ته یوړلی شو نو د کورنۍ خلکو ترېنه انکار وکړو چې له کبله یې ځایي سماجي کارکونانو د هغې جنازه وکړه او د شپې په تیاره کې خاورو ته وسپارلی شوه په دې خو زه نورې خبرې نشم کولی خیر په دې باندې تاسو خپل هم سوچ وکړئ چې دا څه دي څه نه دي خیر تاسو خپله هوښیار خلک یې په دې باندې تاسو کولی شئ چې لږ د سړو دماغونه کار واخلئ د پولیس ریپورټ تر مخه سردار شفقت نومي پراپرټي ډیلر د دې په وژنه کې ککړ ګرځولی شوی و شفقت دغه فنکاره یو ذاتي دستورې ته بللې وه ولې د دستورې وروستو چې کله انم اورپیانوشې د پیسو غوښتنه وکړه نو شفقت ترېنه انکاري شو د شفقت په دې عمل انوشې د قانوني کاروایۍ دړکه ورکړه که ته ماله پیسې نه راکې خو ما سره قانوني لار هم شته د به دغه لار خپله کم نو د دغې قانوني کاروایۍ دړکې ورکولو وروستو د دغې په نتیجه کې شفقت د خپل دوست وقار په لاس دغه فنکاره ووژله د پولیسو پر وخت کاروایۍ وروستو دوه ملزمان شیرباز او افتخار گرفتار کړی شوي وو ولې د وقار په نیولو کې ناکامه شوي وو پولیسو دغه دوه ملزمان نیولي خو یو تن هغه د موقع نه تښتېدلی و ریپورټونه وایي چې د تفتیش دوران شیرباز په ډاګه کړه چې دوی ته د لوی رقم لالچ ورکړی شوی چې دوی ته به په دغه عمل ډېرې زیاتې پیسې ورکړی کېدې د انم اورپیانوشې په وژنه کې 3 نور کسان چې سردار جاوید سردار اعجاز او چودري قیصر نومیږي هم پوره لاس لرلو نو دا یو داسې عمل دی چې د یو انسان وژنه دا د ټول انسانیت قتل دی دا خو موږ له زموږ اسلام زموږ مذهب موږ ته دغه خبره کوي نو که په دې خبرو باندې موږ سوچ وکړو ځکه چې یو څو ورځې ژوند دی دا ژوند هم ډېر زیات لنډ دی که 80 کاله دی که 70 کاله دی که 80 کاله دی خو دا دومره زر تېرېږي د سترګو په رپ کې چې انسان خبره هم نشي او چې بیا په دغه لنډ تنګ ژوند کې هم موږ د یو بل د وینو تږي یو موږ یو بل وژنو دا
زما په خیال ډېر غیر انساني او پریوتی عمل دی. نو الله دې وکړي چې موږ نور د دغې مرګ ژوبلو نه رابهر شو او مینه شو، د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل سره کومک وکړو، د یو بل مرسته وکړو، د یو بل په کار راشو. ملګرو دغه د نفرتونو تیغې به ویستل وي او د مینې ګلان به کرل وي. تر بل ریپورټ، تر بل ویډیو خپل کوربه و قارلي شاه دریاب له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.